ए پښتنو ما څه بد کړی؟ रुको जरा सबर करो. زه د فرعون خپل یم. خري شانې خو دې مخ دې مړه. یرشه سواره چې سړی دی راټینګ کی او د ډمبر شنه لخت رب سره واخلي او په شړشمو تیلو وړګي او بیا د لاندې غاړي دنه باسي او بخوري در رو باسي ته به اله کلار شي. دا د نامی مولا دی بابا تو ککی دی. یډم بی غیرته خر یو مولا ستا پشان ډم بی غیرت نه دی ستا پشان ته پیسو د پاره دین اسلام نه پریږدي بړوا بچیا. رښتیا دی وې قامه دی هغه ډم شوی دی وس چې دی بیا زیل نه راځي د دا ټول چلونه د ډم توپ ترخ کړو دی چې جیل ته لاړو دی چې زه په تبلیغ شروع کم او خلک په ما سپورټ کې زه به مخکې لاړ شم آزاد بشم چې کله آزاد شو وسی بیا ډم خاني ته راوړی ګل رو رو راځه پایل دی شلنګوا غیرت الدلا دوسه پړوا. بس دوستانو موږ به دا خبره کو چې الله دې شسور ته هدایت ورکړي ته نیکی او که نیکی هدایت نه ورکړي نو بیا دې الله تپو پر پات کړي داسې انسان چې هغه د هم تبلیغ ته تللی او بیا راغی تبلیغ نه واپس ډم ټوپ طرف ته